سیدنا امام بخاری رحمت الله علیه یو واقعہ ذکر کړی د بخاری شریف کې چې یو مسلمانو خو هغه ګنهګارو. وروڼه موږ ټول ګنهګار یو که نه؟ هغه ګنهګارو خو لیکن د خپل ګناه سره ګورې موحد انسانو او د خدای پاک جل شانه اقرار کولو، د خدای پاک جل شانه د وحدانیت اقرار کولو او دای وی چې ګورې ما باندې به داسې مرګ راځي او بیا به د مرګ نه پس د قبر نه به زه بیا پاسم او د خدای پاک جل شانه مخې ته به ودرېږم. چې کله مړېدو نو دنیا کې ډېر ګناهونه کړي وو. وروڼو هر چا ته ګورې ځان معلوم ده ښه چې مونږ کم اوبو کې روان یو، مونږ کم حالت کې روان یو. چې کله مړېدو نه زامن یې راجمع کړل او زامنو ته یې ویې هلکه وی کیف اب لکم، وی ستاسو پلار په دنیا کې تاسو دپاره څنګه و، ستاسو پلار څنګه و او څنګه ژوند یې تېر کړی ده. نو هغوی ته خو معلوم و. وی صاحب څه وایې؟ ګورې که پلار د هر څومره حالت کې وي که نه خو په زوی باندې ګورې د پلار اطاعت لازم ده. که مور د هر رنګې وي خو په بچي باندې د مور اطاعت لازم ده. دې وجې نه زمونږ فقهای کرام یوه قاعده لیکي که یو سړی ده پلار مسلمان نه ده او هغه غیر مذهب والا ده او هغه د غیر مذهب والا عبادت خانې ته لاړو او د زوی ته بیا وایي چې ما پسې راشه چې کور ته مې راولې، نو زموږ فقهای کرام فرمایي دغې وخت کې به دا بچی تابعداري کوي چې د دې ګناه د حالت نه یې راوباسي، په اوږې دې راولي او کور ته یې دې راورسوي. که دا ورته وایي چې ما دغه عبادت خانې له بوده نو بیا دې نه مني. ولې دې کې د خدای پاک جل شانه نافرماني ده او لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای کم سیس کې چې د خدای پاک جل شانه نافرمانی کیږي ناغې کې به د مخلوق تابعداري ګورې نه کوي. کو تا ته ډېر سړی وایي چې لکه داره لوکه داره لوکه خو بل طرف ته خدای پاک جل شانه خفه کیږي هېڅکله به هغه تابعداري نه کوي. نو هغه سړی ورته وایي ستاسو پلار څنګه و؟ وی تاسو د یو قسم در کوم په زامنو باندې قسم وخوړو. وی دا راته ووایي چې تاسو به زما تابعداري کوئ که نه؟ وی او صاحب ستا تابعدار به وو. ښه وی ما ته قسم وخوړئ چې زه به ستاسو تابعدار وم. نو زامنو یې قسم وخوړو. بخاري شریف کې بیان ده چې قسم یې وخوړو نو پلار ورته وایي وی ښه تاسو ته پته ده چې ما دنیا کې داسې ژوند تېر کړی ده نو چې کله زه وفات شم نو زما دا بدن به اوسېږي. دنیا کې وروڼو ګوره ډېر خلک داسې دي چې هغوی مړي سیزي لکه هندوان او سکان، هغوی خپل مړي سیزي. دا نورو مذهبونو والا نه سیزي، عیسایان وغیره دا نور هندوان خپل مړی سیزي او اور پې بل کی او وی سیزي رای کی. نو ده ورته هم وي زما دا بدن به څه کوي دا به اوسېږي او اډوکې به ایره کوي او کله چې ایره کوي نو نیم به سمندر کې واچوئ او نیم به داسې هوا کې پرېږدئ. هغه وی جوړ زه به د په دې باندې د عذاب نه خلاص شم. خو وروڼو ګورئ د خدای پاک جل شانه د یرې نه یې کړي وو ښه چې داسې زندګي وي چې هغې کې د خدای پاک جل شانه بندګي نه وي نو هغه ګورئ شرمندګي ده. ګورئ وروڼو کله چې هغه مړ شو او د هغه بدن یې اوسو او ایره ایره یې کو اوسې په سمندر کې واچولو او اوسې په هوا کې پرې شو نو هغه زامنو خو یې بس لاړو. خدای پاک جل شانه هغې هوا ته بې امر وکړو، حکم یې وفرمایلو چې د ده ذره ذره ګورې رغونډ که. وروڼو خدای پاک جل شانه په دې قادر ده که نه؟ ولې نه؟ زه تو چرته وو؟ زه تو دنیا کې وو نه او دنیا ته یې راوستو، ژوند یې راکو، ساره له راکړې ده او زندګي راکړې ده. الحمدلله په دې باندې
او دا ګوره جومات ته مو راولي، مدرسې ته مو بوځي، د دین کارونو له مو بوځي، قسم ده په دې الحمدلله وایئ. څوک چې جومات کې ناست وي که نه، نو دا د خدای پاک جل شانه پیرزوینه ده په ده باندې چې دا یې ګوره جومات کې کېنولی ده. هر سړی ګوره جومات کې نه کېنوي او هر سړی قرآن کریم ته نه کیني. ګورئ دا چې چا لره خدای پاک جل شانه وغواړي او په دې به څه وایي الحمدلله. نو خدای پاک جل شانه ترې نه تپوس وکړو وی ولې دې دا کار کولو، دا ځان دې ولې سولو او دا ځان دې ولې ایره کولو. هغه ورته وی یا الله ستا د یرې نه مې دا کار کړی ده، وی ټول عمر مې ستا بندګي نه ده کړې. رونو مونږ ګورئ بندګان یو ښه او بندگی وکړو په دنیا کې. قسم ده که بندگی نه وي ګوره بیا به د شرمېدو والا ژوند وي، شرمندګي به وي بې. نه وی خدای پاک ستا د یرې نه مې دا کار کړی ده. وی ما وی چې خدای پاک ستا بنده یم، ستا خوړل مې کړي دي، ستا نعمتونه مې استعمال کړي دي او خدای پاکه ستا منل مې نه دي کړي، نو شرمندګي مې وه او دې باندې شرمېدم چې خدای پاک ستا مخې ته به څنګه ودرم. خدای پاک جل شانه ورته امر وکړو چې دا مې وبخلو.